الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په نوي ولاګ کې زه ایلمان وهاب تاسو سره حاضر یم. نننی ولاګ کې د انتهایي په ښکلي ځای کې مونږ جوړو. د سپرلي موسم دی، ډېر زیات شینکۍ دی، ډېر زبردست ماحول دی. انشاءالله مخکې مونږ سره ګورئ، تاسو ته پکې ډېر زیات ښکلي ښکلي ځایونه ښیو. مونږ سره اوسئ. دا ډیر زیات ښکلی ځای دی په بونیر کې. ډیر زبردست ځای دی او انتهایي ښکلی ځای دی. دغه کورونه مورونه چې ښکاري دا زمونږ کلی دی، د غرونو په منځ کې ډیر زیات ښکلی ځای دی. تاسو ورته چکر له راشئ، ډیر زبردست دی او انشاءالله چې تاسو به ډیرې مزې واخلئ. د غرونو په منځ کې دی، ډیر زبردست ځای دی. ډیر زیات ښکلې علاقه ده، اوبه پکې بهیږي او که چېرته څوک د چکر شوقیان یې که نه، نو دې ځای ته راشه. دا ډیر زیات ښکلی ځای دی او ډیر زبردست ځای دی، ډیر زیات. انتهایي ښکلی ځای دی، تاسو ورته چکر له راشئ او مزې به ترې واخلئ. اوبه دي پکې پروګرام لپاره او ډېرې ښکلې صفا اوبه دي. دلته بره واوره کېږي خو لږه کېږي، نو هغې نه اوبه راځي، نو ډېرې یخې وي. موږ خو پکې مخ خلاص وکړو. ډېر زیات زبردست ځای دی. د ویډیوګانو کې به تاسو کتلي. تاسو ته چې دا ښکته را کورونه به تاسو ته ښکاري، دا زمونږ کلی دی. دې نه ګیر چاپېره غرونه دي، شاته یو غر دی، بیا دې بل غر شاته دی ښه تنګ دی. او دا پکې دلته چېرته لرګي کټ شوي دي، ترالي ولاړه ده، اوښان موښان پکې چلیږي، لرګي وړي او ډېر زیات ښکلی علاقه. دې نه اپله سرملنګ دی، دې ځای نه اپله، او دا ډېر زیات زبردست علاقه ده، چکر ځای دی. چکریانو ته خواست دی چې ټول راشي دې ځای ته او مزې ترې واخلي. بس مونږ دا دوه ملګري راغلي یو، خو خوراک ورسره اخیستي نه دی، ډېر وجې وږي یو او ډېر زیات بار راوخېدو. پیاده راوختو، مونږ په سکوټر راغلي د سکوله پورې. ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي، کېدای شي مونږ لا فیصله کړې نه ده، کېدای شي چې لاړ شو. لکه دا ډېر ښکلي ځایونه دي، کېدای شي په بره هم لاړ شو. خو دغه یو وږي یو، د دې د وجې به انشاءالله کو په بره لا نه ړو، نو په بل ویلا کې به انشاءالله تاسو مونږ پوره سر ته بوځو چې ډېر انتهایي زیات ښکلی ځای دی. اوبه دي پکې او ډېر زبردست. ډېر مشهور ځای دی، بره باټا ورته وایي. باټا ورته وایي. ډېر زیات ښکلې علاقه ده او تقریبا کلی دی پکې بره په سر کې، د غر په سر. تقریبا د دې ځای نه به وي او اوس کوم یو 30 منټو پیاده لار پاتې. او پیاده 30 منټو لار ده تقریبا. موټر سایکل چې د سره خونډی، نو بیا ورته راوخېږي، خو دا لارې لږه خرابه ده. دې د وجې مونږ سره 70 او مزه خو پیاده کوي، ځکه چې سړی پکې ځایونه ویني. په موټر سایکل خو څه مزه نه وي. د دې د وجې مونږ پیاده راوختو او انشاءالله به بره ځو. مونږ سره وځئ چېرته هم مزه وي. زه تماشه کوو، دا ملګری وي تماشه کوو، لار لږه ونه خیجو. خو لکه تقریبا مونږ ډېر وخت پس راوختو. دا زمونږ د کلي مضافات دي، سرخه ورته وایي، باټا دی بره. خو مونږ دلته ایتې راختلي نه یو، ډېر وخت خوښ شو. دې د وجې مونږ اوس ځو، ځای تماشه کوو. نو ښکلی و، تاسو سره هم شریک کړو. وعلیکم السلام کاري صاحب. صحیح ده او انشاءالله به بره خو بوځو. ډېر زیات ښکلې علاقه ده او راشئ ورته چکر لا او مزې ترې واخلئ.
بس دغه ویلاګ امید دی چې ستاسو به خوښ شوی او که دا ویلاګ خوښ شوی دا چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر یې کړئ انشاءالله چې په دې چینل کې به ستاسو لپاره مونږ ښکلي ښکلي ځایونه د چکر لګو دا ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ انشاءالله ستاسو لپاره مونږ ډېرې زیاتې ښکلې ویډیوګانې راوړو والسلام